په دې بل لیک کې د جمازان نواباد څخه جاوید د سلام نه وروسته پوښتنه کوي چې آیا په 14 کلن هلک او نجلۍ باندې لمونځ او روژه فرض دي؟ حضراتو وایي که داسې وي چې دغه نجلۍ پر 9 کاله باندې دعوه د بلوغ وکړي قاضي به مني چې دا دعوه وکړي چې زه لوی یم، او هلک که پر 12 کاله دعوه د بلوغ وکړه نو قاضي به مني چې دا بالغ دی. اما اصلي مفتابعي قول چې فتوا باندې راغلې ده هغه د هلک او د نجلۍ دپاره 15 کاله دي. 15 کاله چې پوره سوه نو دغه بالغ بسن بله کېږي. که هلک دی هم لمونځ پر فرض و که سم احتلام نه دی ورپېښ، او که دغه نجلۍ دی چې 15 کاله یې پوره سوه په 14 ننوته بس پر دې لمونځ فرض دی. که څه هغه خپل هغه حیض نه وي لیدلی، د بدن یې هغه وینه نه وي خارج سوي، بېادبي د معافي هغه ته یې هېڅ شی نه وي ښکاره سوي، هم دا بالغه بله کېږي. نو دغه 14 کلن هلک یا نجلۍ که داسې و چې مخکې هلک ته احتلام پېښ سوی دی نو دی بالغ دی، حتما لمونځ پر فرض دی، او که احتلام نه دی ورپېښ سوی نو فرضیت د لمانځه نشته. دغه نجلۍ چې د 14 کلو ده د دې څه پوښتنه وکړي یا د مور څه یا د انا څه، که دې وویله چې ما ته هغه مرض د زنانو پېښ سوی دی نو دا بالغه ده، لمونځ پر فرض دی، او که هغه نه نو بیا لمونځ نه فرضېږي. خو پر 15 کاله چې هغه پوره سوه بیا که هغه نور علامات د بلوغ وي که نه وي بیا پر دې لمونځ فرض دی، لویان بله کېږي. وعلیه الفتوا والسلام.